اوس خبره د روجو ده د رمضان ده، نو یو څو مسایل د روجې د رمضان د الله نورې بیانوي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د رجوع کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. د رجوع په شپو کې د بیبیانو سره میلاوېده الله وایي څه دي؟ حلال دي. سبحان الله، د اسلام په شروع کې ډېر سخت حکم و، او هغه دا چې چا به روژه ماتې وکړو، یعنې ماښام نور ډوب شو روژه ماتې وشو، د دې نه وروسته که څوک اوده شو نو په ده باندې بیا خوراک څښاک او د ښځې سره کوروالی دا څه شو؟ دا بند شو تو سبا روژه ماتې پورې. نو پای کې یو مشهوره واقعه چې هغه د ډېرو محدثینو راوړې ده، د قیس ابن صرمه الانصاري رضی الله عنه واقعه ده. ځکه علما دې په شان نزول کې ذکر کوي هغه ده چې دا یو غریب سړی پټي ته به راتو، نو یو ورځ د پټي نه راغی، ډېر ستړی و، کور ته راغی او ښځې ته یې وی چې خوراک راله راواله وږی شوی روجې وه. نو دغه د روژه ماتې ټیم دی او بس دی راغی او بس وی راله. نو ښځه یې غریبه ګرځېده چې دا خوراک ور وګوري نو په دومره کې دی وده شوی دی. هلته چې وده شوې نو بس په ده باندې خوراک بیا بند شو، ښځې سره نزدېکت هم بند شو. نو سبا بیا روژه وه هغه شان، نو بیا بېهوشه شو، په دویمه ورځ بیا بېهوشي راله، نو الله دا ایت نازل کړو. دغه شان عمر بن